د هندوستان په جارکھنډ ایالت کې یوې ټاکنیزې غونډې ته د لومړي وزیر ښاغلی نریندر مودي وینا. د هند په جارکھنډ ایالت کې یوې ټاکنیزې غونډې ته د خبرو پر مهال لومړي وزیر نریندر مودي د هیواد ټولو اتباعو ته هندوان وو او که مسلمانان ډاډ ورکړ چې دغه جوړ شوی قانون به په هیڅ کوم هندوستاني وګړي باندې اغیزه ونه کړي. هغه وویل چې کانګرس او د هغې متحدین هڅه کوي چې هندي مسلمانان ویروي، دي تاوتریخوالی خپروي. د سټیزنشپ یا د تابعیت اصلاح شوی قانون د هیڅ هندوستاني وګړي حق نه سپموي او دې ته به هیڅ ډول زیان ونه رسوي. هغه زیاته کړه چې یاد قانون د هغو درې گاونډي هیوادونو وګړو لپاره جوړ شوی کوم چې د مذهبي مظالمو له امله هند ته راغلي دي. دا قانون د هغو خلکو لپاره ډیزاین شوی کوم چې له کلونو راهیسې په سختو شرایطو کې دي او د بیرته تلو لپاره کومه لار یا امکانات نه لري. هغه کانګرس او د هغه متحدینو ته چیلنج ورکړو چې کومه غوټه په زړه کې لري نو په څرګند ډول دی وایي چې دوی غواړي چې هر پاکستانی وګړي ته هندي تابعیت ورکړي او دوی به په کشمیر او لداخ کې بیرته 380 ماده فعال کړي.